بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې پوهنیار حکمت الله حکمت د وردګ پوهنتون د کرنې پوهنځي د هارټیکلچر څانګې امیر او استاد یم. د ټولو په سر کې خو د دغه لوړې او ویاړلې پروژې مبارکي ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. خوښه خوشحاله یم چې په هیواد کې د اسلامي امارت په راتلو سره په لوی پروژو باندې بیا کارونه سر پیل شوي دي او ډېر کارونه هلته په جریان کې دي او بعضې پروژې حتی ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. نو ډېر خوښ او خوشحاله یو چې د ټاپي پروژه یو ځل بیا پیل کېږي. په دې سره به د موږ او تاسو افغانان وکولی شي چې کاري فرصتونه به هغو ته برابر شي او په ذات کې د خپل هغه پروژه ده چې د ملک په اقتصاد کې د ملا د تیر حیثیت لري او ډېر افغانان به د دونه په اقتصادي او معنوي مادي برخو کې ګټې واخلي. نو دا هغه پروژه ده چې دنیا اوس په هغو لیول کې ده چې د فوسیلي انرژۍ یا هغه انرژي چې مخکې به د ډبرو سکرو تیلو نفتو څخه ګټې اخیستل کېدله، اوس نوې انرژۍ ته دنیا داخله شوې ده چې د هغو په ډله کې یو ګازي انرژي اگر چې هغه هم په نوې انرژۍ کې نه راځي خو بیا هم د نوې انرژۍ سره معادله ده. نو د هوا په ککړتیا کې به دا ډېر رول ولري چې د هغو ککړتیا را کمه کړي او هغه کورونه چې تر اوسه پورې په سنتي ډول د سون توکي استفاده کول اوس به یو څه میکانیزه حالت ته ولاړه شي او نور ګټې هم شته دي چې موږ ډېر خوښ او خوشحاله یو چې دا پروژه بیا د سره پیل کېږي او افغانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي. دا لکه څرنګه چې ما مخکې خبرو کې یادوري وکړله چې دا هغه پروژه ده چې د هیواد په اقتصاد کې به د ملا د تیر ارزښت ولري. یعنې د رسنیو د راپور په اساس په کال کې به 400 میلیونه ډالر پورې دلته اقتصادي ګټه د هیواد ته ورسیږي او د دې ترڅنګ به کاري فرصتونه هغه هیوادوال چې د موږ او تاسو مهاجر کېږي د وطن نه ځي کاري فرصتو برابرولو لپاره، نو دی به وکولی شي چې په خپل هیواد کې خپل هیواد ته خدمت هم وکړي او په څنګ کې به یوه ګوله ډوډۍ خپل اولادو ته برابره کړي.